داسې انسانان اکثر بې توبې الله پاک د دنیا نه بوزي. دا سزا یې د هغه چا چې ګناه کوي او توبه نه کوي، یریږي نه د الله نه او په ګناه زړه ور روان دوی له الله دا سزا ورکي چې د توبې توفیق ورته نه میلاوي. ګناه کوه ورپسې بله کوه، بیا ورپسې بله کوه، بیا ورپسې بله کوه او د توبې خو پته نه لګي. خو چې کله بیا سپین ږیری شم بیا به توبه وکړم او ګړزې شي سبا د مرګ ورځ یې بېګاله په قبر تیارېږي. صحابه کرامو رضی الله عنهم کې دا کمالو چې معمولي غوندې ګناه به هم ترې وشوله نو په زړه به یې بوج و. دې وجې نه به صحابه وروستو تابعینو ته غوسه کوله چې کله به یې څوک په ګناه ولیده، وایي تاسو خو داسې کارونه کوئ ګناهونه چې هي ادق فی اعینکم من الشعر، دا خو ستاسو په دې سترګو کې د ویښتو نه هم سپکه خبره ښکاري. او بل روایت کې راځي کله به ورته دا ویلې چې مړه تاسو خو چې ګناه وکړئ لکه په پوزم چې مچ کیني او دا چلو کوي والوځي. او وایي موږ به چې کله ګناه کوله د نبي علیه السلام زمانه کې نو موږ به ویلې چې اوس به موږ تباه کېږو او د اسمان نه به راباندې تندر راغورځېږي، دومره به په یره کې او جړل به او غم به او سلګۍ به وي. تاسو دومره بېغمه یې. دا د صحابه کرامو رضی الله عنهم انداز و چې په ګناه به خفه کېدل، بوج به یې په ځان ګڼلو او توبه به یې ځر ایستله نو زړونه به یې صفا و. او دا قانون دی څومره چې د انسان دا زړه صفایي او تقوا پکې ډېری نو د پیغمبرانو نه غیر خو ما او تا او ټول که علما دي او که غیر علما دي ګناه نه خو پاک نه یو که نه. خو د متقي او پرهیزګار او د مؤمن سړي صفت دی چې دنه څنګه ګناه وشي د ده په زړه بوجي، دی به خفی، دی جاړي، ځان له ځای کې کیني الله ته زاریګانې کوي چې الله معاف مې کړه، ګناه رانه وشوه معاف مې کړه. او په هغه توبې سره خپله ګناه وینځي او صفا کوي. لکه څنګه چې سپینه کپړه باندې داغ ولګي او سړي سره دا غمي چې اوس صابون یا څه شی پیدا کړم صرف وغیره دا خیرې پې صفا کړم، دا ګند لرې کړم.